السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موست ویلکم. ګرانو ملګرو، تاسو په تېرو ویډیوګانو کې کتل چې موږ څه ډول ټاپالوجي جوړه کړې ده. هماغه ټاپالوجي ده، صرف موږ مخکې ټیفلینګ وایرلس ډیوایس لګول او هغه مشکلات ورکول، دا پر ځای مو ټینډا F6 ولګو. راځم تاسو ته ټینډا F6 انټرفیس او څلور موډه چې دا څلور موډه د کم موډو کې دا موږ چلوي شو. زه به خپل ټینډا اکسس کوم، یو سل دوه نوي یو سل 3 هماغه تېره ټاپالوجي صرف ډیوایسونه مو چینج کړل. زه به راشم، دا دی ټینډا F6. تاسو پوهېږئ چې د دې وین پورټ ډسکنیکټ دی، ولې چې موږ سره زموږ چې کوم DHCP ده هغه بره په لایټ بیم کې ده، نو موږ چې کوم کیبل راغلی دی هغه موږ په لین پورټ کې کړی دی، کړی دی ورسره لین پورټ سره. نو زموږ وین پورټ چې دی خالي پروت دی. صحیح ده. په انټرنیټ سیټینګ ته چې کوم راشم، دغه انیشل حالاتو کې ما آی پی اډرس ورته اساین کړی دی. دا زموږ چې کوم پی پی او ای ده، یعنې پوینټ ټو پوینټ او انټرنیټ دی، هغه بره څه کې دی، دا موږ سره بره دی په بره په لایټ بیم کې دی. صحیح ده ګرانو ملګرو. نو دغه سټیټیک چې تاسو ته ښکاري دا هېڅ معنا نه لري. ښه، دلته که لاندې راشم، وایرلس سیټینګ دی موږ سره. ګورئ چې د اکبر مومن په نامه وایرلس SID براډکاسټ کې دلته پاسورډ دی. نو ډېر څه لاندې هم شته. پیرنټل کنټرول هم چې کوم دی دلته ملګرو. بینډ ویډ کنټرول په بخښنې سره کوم چې موږ سره ټینډا F6 دی، نو د ده سیټینګ دومره ډېر نه دی لکه څومره چې ټیپلینګ دی. تاسو تېرو ویډیوګانو کې وکتل او راتلونکي نور هم ښکلي ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. نو هلته بیا سیټینګ ډېر زیات دی. دلته بیا هغومره سیټینګ نشته، خو یو بهترین ښه اپشن چې دی هغه په دې کې بینډ ویډ منیجمنټ دی. اوس دغه یو ډیوایس دی چې دا آی پی اډرس ته اساین شوی دی، بل ډیوایس دا دی، بل دا دی، بل دا دی. دې باندې تاسو ګوره ډاونلوډ ان اپلوډ سپیډ یې ښایي. تاسو کولی شئ په ده باندې د بینډ ویډ کنټرول وکړئ، یعنې دا معنا چې تاسو کولی شئ یو نفر ته سپیسیفیکلی سپیډ ورکړئ. دا ډېر بهترین کار دی. صحیح ده. چې د نمونې په ډول دا یو زموږ یو شاګرد دی او انټرنیټ ډېر زیات کاروي. زه یې لیمټ پې ټاکم، د ډاونلوډ او د اپلوډ دواړه لیمټ پې زه ټاکم. صحیح ده. ښه، دا یې بهترین اپشن دی. پیرنټل کنټرول دی چې په دې باندې موږ ډېر څه کولی شو چې راتلونکي کې به انشاءالله ووایو. ایډوانس ته که راشم، دلته ځینې اپشنې دي چې بلاک لیسټ، بلیک لیسټ موږ جوړوو یا وایټ لیسټ جوړوو. تاسو به دا ویلي چې خاص میک اډرس یې ورته وایي چې دا الاؤډ که نور دې ټول بند وي. اډمنسټریشن کې هم پاسورډ دې نه چینجوی شو او نور ډېر کارونه کوی شو. DHCP د لین دپاره موږ هم له دې نه کنفیګر کوی شو. ما DHCP چې دغه ډسیبل کړی ده، ولې چې DHCP موږ سره بره شته، نو اړتیا نشته چې زه او د لین دپاره مې آی پی اډرس دیز نه ورکړی دی. صحیح ده. په دې کې زه غواړم نن خبرې وکړم په انټرنیټ سیټینګ کې په دې څلورو بېلابېلو موډو باندې. کوم چې ټینډا F6 دی دا تاسو په څلورو موډو کې چلوی شئ. که چېرته په راوټر موډ کې چلوئ، بیا داسې وي ملګرو چې تاسو ته مستقیما د بره نه چې کوم لایټ بیم دی یا تاسو ته یو ISP د کیبل په تر مستقیما انټرنیټ درکړی، دغه کیبل مستقیما راځي د وین پورټ کې، آی پی اډرس هغې ته یا سټیټیک درکوي یا د پوینټ ټو پوینټ او انټرنیټ باندې درکوي. په دې کې تاسو کولی شئ دلته دې ټینډا کې نیټینګ وکړئ او DHCP فعاله کړئ. نارملي چې موږ دا راوټر موډ کې کاروو. صحیح ده. چې کله موږ کومو ملګرو ته انټرنیټ ورکوو. بل چې کوم دی ملګرو، تاسو دا AP موډ کې چلوی شئ. AP موډ باندې چې کله کلیک وکړئ او اوکې کوئ، نو یو ځل دا ټینډا ټول ریبوټ کېږي، بیا AP موډ ته وړي. کله چې اکسس پوینټ موډ تاسو دا واړوئ ملګرو، نو دې سره بیا مستقیما انټرنیټ نشي کنیکټ کېدلی. وین پورټ یعنې د بیا هغسې کار نه کوي. صحیح ده. مستقیما دلته انټرنیټ بیا نشي راتللی ځکه دا اکسس پوینټ شو. دا صرف ستا هغه نیټورک ایکسټینډ کوي، بس کسان دله کنیکټ کوي. صحیح ده. نو او بیا DHCP پکې بیا نه پالېږي ملګرو، او بیا پکې دا اوس موږ ورکینګ دی. که زه دا وکړم نو دا ټینډا F6 یو ځل ریبوټ کېږي او په ټولو د انسټیټیوټ په ټولو مخلوقات باندې انټرنیټ بلاک کېږي. تاسو پوهېږئ چې کله انټرنیټ بلاک شي بیا څه کېږي. صحیح ده. نو دا دوه موډ باندې پوه شئ چې اکسس پوینټ موږ کو دا به فیور اکسس پوینټ شو، صرف نیټورک ایکسټینډ کوي، نیټینګ DHCP دا شان به درنه کوي. دا خو دوه موډه شو. او بیا چې کوم WISP موډ دی دا بیا ډېر خوندور موډ دی ملګرو. WISP موډ باندې تاسو کله کلیک وکړئ
ګرانو ملګرو نو امدا اکسس پوینټ چې کوم دی سرچینګ کوي چې تاسو ته کوم تاسو آی اس پی دا تاسو ته په وای فای پاسورډ درکې تاسو سره بل د نمونه په ډول هوټل کې یو وای فای دا تاسو غواړئ دا خپل وای فای لاغه سره کنیکټ کړئ نو که تاسو کله دبليو آی اس پی موډ وای دا سرچینګ کوي نږدې چې کوم اس آی ډي نه براډکاسټ کیږي ته کوي چې دا غوي سره یو سره کنیکټ شي نو دا به خپل کنیکشن وایرلس واخلي او بیا به بیرته بل اس آی ډي براډکاسټ کیږي د نمونه په ډول یو اس آی ډي دا ماهر زه دبليو اس پی باندې کلیک کوم دا لاغه سره کنیکټ کیږي او هغه سره انټرنیټ شته نو ته انټرنیټ راورسېدو او دا خپل دا ټنډا اف 6 با بیا بل اس آی ډي براډکاسټ کې لکه د اکبر مومن په نامه نو وایرلسلی به بل سره کنیکټ شي او خپل هم وایرلس نوې اس آی ډي ورکړي چې دا ډېر بهترین اپشن دی دا بل چې کوم خوندور موډ دی دا یونیورسل ریپیټر موډ دی څنګه چې نوم نه معلومه تاسو ریپیټر پیژنې ملګرو دغه اپشن کې بس کوي د نمونه په ډول موږ یو ټنډا اف 6 ولګاو او موږ سره درې منزل دي اول منزل کې موږ تر دویم منزل پورې سیګنل لاړې مګر نیمایو تاکو ته نه رسیږي بل درې منزل هم تش پاتې دي نو موږ په دویم منزل نیمای کې بل ټنډا اف 6 لګاو اول یونیورسل ریپیټر موډ لګاو کله چې یونیورسل ریپیټر موډ لګاو دا اماغه سي سرچینګ کوي وایرلسلی چې لاندې تاسو کوم اس آی ډي دا اماغه سره به کنیکټ کوي او دا اس آی ډي با ام د سیم اس آی ډي با دا بره هغه نیم چته او اخري چته ورکړي معنا بره نه پران با هغه دویم ټنډا اف 6 سره کنیکټ شي چې کوم اس آی ډي براډکاسټ کوي او دا دویم ټنډا اف 6 چې کوم دی دا د لاندې سره الریډي کنیکټ دی نو دا درې ډیر خوندور موډ دي د ټنډا اف 6 تاسو کوی ملګرو کوم چې ټنډا اف 3 دا عموما لس یا دولس نفرانو سره کنیکټ شي لپاره بهترین دی او درې انټینا لري نو کاورېج ایریا لګه کمه ده بیا ټنډا اف 6 چې کوم دی هغه څلور انټینا لري کاورېج ایریا یې مستو زیاته ده او تاسو کوی چې د سره شل یا 15 نفرانو پورې کنیکټ کړئ نور سیټینګ هر سیټینګ تاسو لږ وایي خو دا بینډویث کنټرول او پیرنټل کنټرول دی باندې موږ کار وکړو او میک فلټرینګ وکړو او اډمنستریشن نو مې اوسه دا موږ چینجز ان شاء الله راتلونکي ویډیو باندې وکړو